د مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص نقل لي موږ د محمد رسول الله سره وی ویلې ايعجز احدكم ایا یو کس پتا سو کې عاجز دی چې ار ورځ زر نکی وکي د ورځې زر نه کوي د انسان پتا سو کې شرط عاجز تا فسأله سائل من جلسائه وملګری ته پوښتنه وکي یا رسول الله زموږ ملګری به څنګه زر نکی د ورځې وکي رسول الله ورته ویلي وکم انسان چې د ورځې سل کرت تسبیح وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویدل رب العالمین سل زر نیکی ولیکي او د زر ګناهونه رب العالمین ورشي چې کله موږ تاسو سل تسبیحات د کور دکان لرازي د دکان نه کور لزي گاڑی کې رواني پیدل د سلو چې واړه ولا داخله بیره خبردار او چې سل کرت سبحان الله ته ویلي او سل کرت یعنی سل کرت سبحان الله باندې ستا زر نیکی الله لیکي او زر د ګناهونو ور باندې راشي زموږ تاسو چرته نه ورې زر ګناهونه کیږي لیکن بیا محمد رسول الله دا علاج موږ تاسو خو دلې دلیل چې بده باندې چې د انسان نیکی شکل نصیب شدا په جنت داخلي کې هغه په دغه سبحان الله باندې